د لوی او بخونکي خدای تعالی په نامه عزتمندو لیدونکو د دې ګړۍ خبرونو ته ښه راغلاست. بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش د وروستیو څرګندونو په تعقیب چې ویلي دي په افغانستان کې د دوامداره سولې د ترلاسه کولو لپاره د یو ټولګډون حکومت جوړول له اساسي شرطونو څخه دي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د هیواد کورني مسایل د افغانستان له خلکو سره تړاو لري. ښاغلي مجاهد همداراز زیاته کړې چې ملګري ملتونه باید د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د اسلامي امارت دغه چارواکي ټینګار کړی چې په تېرو 45 کلونو کې په افغانستان کې سوله نه وه او د دې هیواد خلک بې شمېره قربانۍ ورکړي دي، خو اوس د اوسني نظام تر سیوري لاندې د افغانستان ملي ګټې خوندي دي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې ځینې موضوعات د افغانستان داخلي مسایل بلل کیږي او بهرنیان باید پکې لاسوهنه ونه کړي. ښاغلي مجاهد دا څرګندونې له یک ټلویزیون سره په یوه ویډیویي مرکه کې کړې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان د خلکو ګټې په اوسني نظام کې خوندي دي. ملل متحد باید من حیث یک سازمانی که از حقوق کشورها با سطح دنیا صحبت کنن، باید مسئولیت حس کنن. ساختار داخلی افغانستان، مردم افغانستان به منفعتش میفهمند، چون ما یک وقت زدوبندهای مختلف تنظیمی و ابشار مختلف داشتیم ولی امنیت نداشتیم، ثبات نداشتیم و صلح هم نبود. حدودا 40-45 سال مردم افغانستان قربانی دادن. فلهذا جامعه ما، مردم ما به یک پارچگی و یک دستی نیاز دارن و همچنان به ثبات و صلح واقعی نیاز دارن و همچنان به اتفاق و وحدت نیاز دارد. او در صورت تامین می شود که یک حکومت واحد زیر یک سرپرستی واحد و همچنان با مسئولیت و تعهد جدی روی کار باشه که فعلا ما داریم. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي و چې په افغانستان کې د دوامداره سولې د ترلاسه کولو لپاره د یو ټولګډون حکومت جوړېدل له اساسي شرطونو څخه دي. د نوموړي په وینا بې له سیاسي مشارکت څخه ثبات او نړیوال باور ناشونی دی. د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو او اسلامي امارت ترمنځ دا ډول څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې نړیواله ټولنه لا هم له کابل سره د تعامل څرنګوالی ارزوي. په هر حال د ګوتریش د څرګندونو په غبرګون کې د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې د ملګرو ملتونو سیاست او چلند باید د افرادو د حقونو د له منځه تلو سبب نشي. ښاغلي مجاهد ټینګار کړی چې ملګري ملتونه باید ټول هیوادونه په یوه عادلانه لید وګوري او د هیوادونو قومونو ترمنځ توپیرونه رامنځته نه کړي. از طرف سازمان ملل باید به همه کشورها به یک نظر نگرسته شود، چون کشورها همه یکسان حقوق خود دارد او سازمان و ملت ها هم حقوق خود دارد که پالیسی های سازمان ملل باید باعث تلف حقوق افراد نشه. میگه که پیشرفت ها وجود دارد در افغانستان، مشهود است، واقعیت داره و بعضی مسائل که ارتباط به مسائل ارزشی داره و همچنان مسائل داخلی افغانستان شمرده میشه، در او مداخله باید صورت نگیرد. دا په داس حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د یوې غونډې پر مهال خبرداری ورکړی و چې د ځینو هیوادونو له لوري نړیوال قوانین تر پښو لاندې کیږي. د سولې او ټیکاو په برخه کې همکاري کمزوره شوې او سیاسي او امنیتي فشارونه په زیاتېدو دي. ګوتریش همداراز ویلي و چې نړیوالې ستونزې د یوه ځواک او یو اړخیزو پریکړو له لارې نشي حل کیدی او ټینګار یې کړی و چې هر څه په خپله خوښه عملي کول د ستونزو د حل لار نه ده. د بدخشان د کرنې او اوبو لګولو مالدارۍ ریاست وایي چې د کورنیو تولیداتو د ساتنې په موخه د فیض آباد ښار چې د دې ولایت مرکز دی په 115 جریبه ځمکه کې به یو معیاري سړکونه جوړ شي. په بدخشان کې د معیاري سړکونو نشتوالی هر کال د کرنیزو محصولاتو په ځانګړي توګه د تازه میوو د یوې لویې برخې د خرابېدو لامل شوی دی. دغه ستونزه نه یوازې بزګرانو ته زیان رسولی بلکې بازار کې یې د میوو بیه هم لوړه کړې ده. خو اوس د بدخشان د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې د کورنیو محصولاتو د ضایع کېدو د مخنیوي او د میوو په سمه توګه ساتلو لپاره په فیض آباد ښار کې به یوه معیاري سړکونه جوړه شي. در ولایت بدخشان 1000 جریب زمین با منظور احداث سردخانه های معیاری، البته در نظر است که این زمین ها شناسایی و تثبیت شود. بعد از اینکه زمین ها شناسایی و تثبیت شد میشه که در قسمت احداث سردخانه ها باز اقدام صورت بگیرد. همچنان با اساس هدایت محترم مولوی امان الله حسن رئیس وزارت که اینا بیشتر تلاش دارن که تا زودتر
این زمین ها البته شناسایی و آماده شوند تا اینکه در قسمت سردخانه های معیاری اقدام صورت بگیرد. په ورته وخت کې د بدخشان اوسیدونکي د دې سړې خونې د جوړولو هرکلی کوي او وایي چې د دې جوړولو سره به د دوی حاصلات د اوږدې مودې لپاره وساتل شي او د بیو د راټیټېدو مخه به ونیول شي. خودتان گفتین سردخانه در کل در تمام ولایت‌ها لازم است، بخاطر که خوبیتش از این است که ما با جایی که بریم از میوات خارجی استفاده کنیم بهتر است که از میوات داخلی خود ما استفاده کنیم. شکر الحمدلله کل ولایت‌های ما خودکفا است، میتونه که همون نیاز جامعه خود برآورده کنه از نیاز میوه، چه از شفتالو باشه انگور باشه آنچه که نیاز باشه میتونن که برآورده کنن. له بلې خوا د فیض آباد ښار یو شمېر هټیوال هم د دې سړې خونې له جوړولو خوښ دي او وایي چې د دې په فعالولو سره به له نورو ولایتونو د میوو واردولو اړتیا کمه شي او د بدخشان محصولات به د بازار اړتیاوې پوره کړي. والا واقعا جای خرسندی است که لگه خش میشه و دیگه یک ضرورتی که لگه مردم است انشالله مشکلی مردم حل میشه. از نگاه میوه بیسه هم تر تازه نگاه میشه و دیگه این با فایده تمام اگی سخت خدا کنه که این کار دیگه عملی شوه. دا په داسې حال کې ده چې په تیر کلونو کې د بدخشان حاصلات د معیاري سړو خونو د نشتوالي له امله له منځه تللې چې د ولایت په بازارونو کې د میوو بیه یې لوړه کړې وه. بیا هم ښه راغلاست. اکسیوس راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر پر ایران ضرب العجل ټاکلی، خو یوازې ایرانیان ترې خبر دي او ټرمپ ویلي که ایران له تړون سره موافقه ونه کړي نو هیجان انګیز پیښې به رامنځته شي. هممهاله ډیلی میل راپور ورکړی چې تهران د امتیاز ورکولو د قانع کولو په موخه نړیوالو ډیپلوماټیکې هڅې لا زیاتې شوي دي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ترکیه کې ویلي چې هیواد له جګړې سره د چمتووالي ترڅنګ د عادلانه مذاکراتو غوښتونکی هم دی. په همدې حال کې د اسلامي جمهوریت وسلوالو ځواکونو اعلان کړی چې د فبرورۍ له لومړۍ نیټې به د هرمز په تنګي کې د ژوندۍ ډزو پوځي مانورونه پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خبریالانو سره په یوه مرکه کې وویل چې هغه د وینزویلا په پرتله ایران ته ډېرې کښتۍ لیږلي دي او ټینګار یې وکړ چې په نږدې راتلونکي کې به ډېرې حیرانوونکې پیښې رامنځته شي. لوی بیړۍ د ایران په لور روانې دي او دا بیړۍ د هغو بیړیو لویه ده چې موږ وینزویلا ته لیږلی وه. موږ هیله لرو چې له ایران سره یوې هوکړې ته ورسیږو. که دا کار ونه شي نو وګورو چې څه پیښیږي. وضعیت به ډېر حیرانوونکی وي. د اکسکیوز ورځپاڼې پر وینا د عربستان دفاع وزیر خالد بن سلمان په واشنګټن کې په یو خصوصي غونډه کې خبرداری ورکړ چې که امریکا د ایران پر وړاندې خپل ګواښونه عملي نه کړي تهران به د پخوا په پرتله زړور او پیاوړی شي. هغه ټینګار وکړ چې د اونیو خبرداری وروسته د امریکا شاتګ کولی شي د ایران دریځ پیاوړی کړي. په ورته وخت کې راپورونه ښیي چې د ایران د سپاه پاسداران ځانګړي ځواکونه د دې هېواد د توغندیو او اټومي اډو د دفاع لپاره په بشپړ ډول چمتو دي. په دې حال د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي په ترکیه کې په یوه غونډه کې وویل چې واشنګټن په ځلونو د بېلابېلو سرچینو له لارې له ایران سره د خبرو اترو غوښتنه کړې او زیاته یې کړه چې د هغه هېواد له خبرو سره کومه ستونزه نه لري، خو دا خبرې له ګواښونو سره نشي پیل کېدی. نتایج مذاکره در میز مذاکره روشن میشه، نه قبل از مذاکره. اگر یک طرف بخواد خواسته های خودش رو از قبل تحمیل بکنه این دیگه اسمش مذاکره نیست و جمهوری اسلامی ایران هیچگاه وارد چنین مذاکراتی نمیشه. مذاکراتی که همراه با تهدید باشه اسمش مذاکره نیست و ما وارد چنین مذاکراتی نمیشیم. همینطور باید قاطعانه عرض بکنم توانمندی دفاعی ایران و موشک‌های ایران هرگز موضوع هیچ مذاکره‌ای نخواهد بود. د تصنیم خبري اژانس له قوله د ایران د اسلامي مشورتي شورا رئیس محمد باقر قالیباف ویلي چې ترامپ باید د ناسمو معلوماتو او تحلیلونو پر بنسټ کار ونه کړي او ټینګار یې وکړ چې ایران د تاریخ په اوږدو کې ښودلی چې هیڅ کله بهرني ځواک ته تسلیم شوی نه دی. رئیس جمهور ترامپ با اطلاعات غلط تحلیل غلط نکنه و تصمیم اشتباه نگیره و مسیر غلط گذشته‌شو ادامه نده. ملت ایران در طول تاریخ نشان دادن که هرگز تسلیم اجنبی در تصرف وطنش در زیر بار ظلم و اینکه پا روی عزت ایرانی بگذاره هیچ وقت تسلیم نشده.
دا تاوتریخوالي هغه وخت زیاتیږي کله چې امریکا د ګواښونو په کارولو او ایران ته د لویو بیړیو په لیږلو سره د لاریون کوونکو د وژنې او د اسلامي جمهوریت د اټومي فعالیتونو په بندولو ټینګار کوي. د اسلامي امارت د ارشاد حج او اوقاف وزارت مسؤلین وایي چې سږ کال د افغانستان د ټاکل شوي سهمیې له مخې 10,000 کسان د حج فرضیې د ادا کولو لپاره له ټولو اسانتیاو سره سم سعودي عربستان ته لیږدول کیږي. مسؤلینو همداراز ویلي چې سږ کال د هر حاجي د حج لګښت له 270,000 افغانیو کم دی چې د تیر کال پرتله نږدې 14,000 افغانۍ د لګښت کموالی کوي. د حج او اوقاف وزارت د هغو 10,000 افغانانو لپاره چمتووالی نیسي چې سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره یې پچه ګټلې ده. د دې وزارت چارواکو په یو پروګرام کې د سږ کال حج مراسمو کې د افغانانو د ګډون په اړه معلومات ورکړ. د دوی پر وینا د افغانستان سهمیه سږ کال هم لکه د تیرو کلونو په څیر 10,000 کسان دي. دغه وزارت د ګډونوالو لپاره سعودي عربستان ته د لیږد له پیله تر حج مراسمو د پای او بیا د حاجیانو د بیرته راستنېدو پورې ټولې اړینې اسانتیاوې برابرې کړي دي. د سعودي عربستان لخوا د افغانستان اسلامي امارت ته د 1440 هجري قمري مطابق 1415 هجري شمسي کال لپاره د حج د راکړل شوي سهمیې پر اساس په ښه ډول د حج مناسکو د ادا کولو لپاره د هیواد دننه او په سعودي عربستان کې د لازمو اسانتیاو برابرولو سعودي عربستان ته د حاجیانو د منظم لیږد او رالیږد او نورو اړوندو خدماتو وړاندې کولو قراردادونه ترسره کړي. د دې پروګرام چارواکي وایي چې د سږ کال د حج په مراسمو کې د هر ګډون کوونکی ټول لګښت به 216,400 افغانیو ته ورسیږي چې تیر کال 282,090 افغانۍ وي. دوی ویل چې د خلکو اقتصادي وضعیت ته په پام دوی وشو کولی چې د هر ګډون کوونکی لپاره 15,690 افغانۍ کمې کړي. په هیواد کې دننه او په سعودي عربستان کې په شفافه توګه د ټولو اړوندو قراردادونو په ترسره کولو او له ډیر غور او دقت وروسته او د غیر ضروري مصارفو څخه په مخنیوي سره سږ کال د یو تن حاجي لګښت دو لکه شپږ شپېته زره او 400 افغانۍ ده. چارواکي وایي چې دوی د افغانستان د ګډونوالو سهمیې د زیاتولو په موخه له سعودي عربستان سره خبرې اترې کړي او د دوی پر وینا د هیواد د نفوسو پر اساس به د راتلونکو کلونو لپاره د افغانستان سهمیه له 10,000 کسانو څخه 15,000 کسانو ته لوړه شي. موږ دوی ته بیا چې مطالبه مو ځنې کړې غوښتنه مو ځنې کړې تقریبا د 340 میلیونه پورې موږ خپله احصایه دوی ته ښودلې ده. نو انشاءالله العزیز که زیادات پکې راځي نو 300,000 ته یا 15,000 ته بنابر احصایه موږ سهم کې امید شته دی چې زیادات پکې راشي. د حج او اوقاف وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال د حج مراسمو کې د ګډون کوونکو ټول لګښت نږدې 8 میلیارد افغانۍ دي چې د تیر کال په پرتله نږدې 500,000 افغانۍ کم شوي دي. عزتمندو لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښه شپه.